په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن مې درته ډیره یوه ښکلې ویډیو برابره کړې، انشاءالله چې ستاسو به ډیره خوښه شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یوه کوچنۍ غوښتنه کوو چې زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ، موږ ته ښکلي کمنټونه وکړئ او زموږ د سهار میډیا په نامه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یوه ورځ یو ځوان هلک په یوه ویاله کې اودس کاوه چې ناګهانه د اوبو په سر یوه مڼه ورته مخې ته راغله. ځوان هلک مڼه راواخیسته او لږه یې وخوړه. لږه شیبه وروسته دا فکر ورسره پیدا شو چې دا مڼه خو ماته حرامه ده، زه باید د باغوان څخه د دې مڼې د خوراک بخښنه وغواړم. ولاړ او باغوان ته یې د بخښنې عرض وکړ. باغوان ورته وویل چې زه د باغ څښتن نه یم، ته لاړ شه او د باغ له څښتن څخه د مڼې د خوراک بخښنه وغواړه. د باغ د خاوند کور د یوې شپې او ورځې د مزل په اندازه لرې و، خو هلک د باغ د مالک کور ته ورغی او د مڼې د خوړلو بخښنه یې ورنه وغوښتله. د باغ مالک چې د هلک تخوا ولیده نو ورته یې وویل چې تا په یو شرط بخښم، هغه دا چې ته باید زما له لور سره واده وکړې. ولې مخکې له دې چې ته زما له لور سره واده وکړې نو د هغې ټولې ځانګړتیاوې زه درته وایم، ځکه زما لور کڼه، ګونګه، ړنده او شله ده. هلک چې بله چاره یې نه درلوده د جنۍ واده ته د دې لپاره تیار شو چې د باغ څښتن ورته د مڼې د خوراک بخشش وکړي. کله چې یې له جنۍ سره واده وکړ نو په اوله شپه یې په خپلې ناوې سلام واچوه. ناوې وعلیکم سلام وویل، راپاڅېده او خپل میړه یې له لاسه ونیو. د جنۍ خاوند حق پک پاتې شو چې زما ناوې خو نه شله، نه ګونګۍ او نه هم کڼه ده. جنۍ هلک ته وویل زما پلار چې تا ته ویلي و چې زما لور ړنده ده، هغه دا معنا چې ما هیڅ نامحرم انسان په سترګو نه دی لیدلی. بیا یې درته ویلي و چې زما لور کڼه ده، هغه دا معنا چې ما تر اوسه د نامحرم انسان غږ نه دی اورېدلی. بیا یې درته ویلي و چې زما لور ګونګۍ ده، ځکه زما ژبې له حق ویلو او د الله تعالی له ذکر پرته هیڅ خبره نه ده زده کړې. او بیا یې درته ویلي و چې زما لور شله ده، د دې معنا دا ده چې ما تر اوسه هغه ځای ته په پښو حرکت نه دی کړی چې د کوم ځای په تګ چې الله تعالی په قهر کیږي. نو ځوان ډیر خوشحاله شو او خپلې میرمنې ته یې وویل چې اوس نو راشه د رب العالمین عبادت وکړو چې دومره لوی احسان یې را سره وکړ. نو ځوان او میرمنې یې ښه ډېر عبادت وکړو، حتی چې سهارني خوا سره یې جمع وکړه. نو آیا تاسو خبر یې چې یو څه وخت وروسته هغه ماشوم پیدا شو چې اوس یې خلک د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم یادوي؟ ګرانو خویندو او ګرانو ځوانانو، د الله په خاطر خپله ځواني په لهو لعب مه تېروئ او د آخرت لپاره توښه برابره کړئ.